سلام دې راغی ته رانغلې سلام دې راغی ته رانغلې وا به دې نخلم جدیدانه سلامونه السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ټولو دوستانو ته چې همدغه اوس غزال نظري چینل ګورئ نو غزال تاسو سره ده او تاسو غزال سره پاتې شو چېرته مو زه راغلی یم پارک ته او دا خو ګورئ که نه نو دا مې کیمرامین صاحب ته ورکوله زه خو څه جنۍ نه یم چې ته فرض هر ځلې ما ته راکوې که نه او سم ښکلې خبرې راته وکړې مالې سعیده فرض به زه په خپله ځان ته ګرځم ښه دوستانو دلته راغلم پارک ته چې لږ زه هم ټایم پاس کوم مړه دومره زړه مې تنګ شوی د کور کې که نه یو چې یوازیتوب شي او بل بیا کور نه هم نه وځې نو داسې ومه لکه بل شان دي که نه مو چې راځه پارک ته به زه په خپله هم چکر لګوم او دا ځینې خلک چې راغلي دي ما په شانتې مجردان او بس راغلي دي آیا څوک ښځې نه تښتېدلي دلته راغلي دي او څوک مجردینه یوازیتوب نه دلته راغلي نو ګورو هلته یو کس ولاړ نه دی نازي هسې راته ښکلې ښکلې ګل راځه چې زه راځئ هغه انسانه څنګه چې مې ویلې نو څنګه چې زه ولیدلم که نه موبایل غوږ ته ونیوله خو بیا به ورسره خبرې اترې کوم دلته وایي چې ښکلی مزاحمت د خلکو چیړل السلام علیکم کینم څنګه تاسو نوم دی ما صدیق صافی صدیق صافی د افغانستان صاحب د افغانستان صاحب نه د افغانستان خو نه وي مومن وي د پاکستان صافی او زه خیالي مومنده یم او ما واړوئ وطن ته ځمه یار مې نادان دی همداسې ده څه کاروبار کې ما ماربلو بچو ده بیا خو دې مزې دي او دلته څنګه داسې یوازې ناست وې دلته زما د پارک سره نږدې کور دی زه چرواک له راځم خو نن لږ وختي راغلی یم موسم ښایسته و نو بس کېناسته وم ډېر ښه نو دا ته وایي چې ژوند زندګي سره کم تېرېږي ښه ده خوشحاله یې نه یې کله کله خو د زړه خودکشي ته نه کېږي نه الحمدلله خو خوشحاله یو خودکشي به ولیکم نو ځینې وي که نه دا مجردان چې وي زړه یې ډېر تنګ وي او وایي چې زه خودکشي وکړم او ته څنګه داسې کله دې تصمیم نیولی د ژوند کې چې ډېر تنګ شوی او خودکشۍ ته دې لاس اچولی نه نو دا هغه خلک کوي چې کوم د دین سره جوړ خلک نه وي الحمدلله پنځه وخته لمونځ کوو کوم خلک چې د دین سره جوړ نه وي هغه خلک خودکشۍ مجبوره کېږي ښه دا راته ووایه چې کله سندرې مندرې اوري که نه کله کله اورم یو ټپکه راته یره نه راځي یره نه راځي یره څه راځي هېڅ هم نه راځي جنګونه کولی جنګونه درځي نه جنګونو خو عادت یو موږ قبایل خلک یو بلکل جنګونو خو ټول عمر جنګونو کې رالوي شو دا جنګونه هم ډېر لیدلي ښه زه یو هغه ووایم مونږ خو ورته جالبه خاطره وه یو ټوکه وکړو زه دوستانو ته چې لږ وخاندي یاره څه ټوکه به وکړم موږ دا لګوي دا ټوکې دي که نه دا ټوکې دي هغه د ملا نصرالدین وایي څه وایي د هغې ټوکې ډېرې زیاتې دي که نه که دې یاد شي یاره ما نه جوړ ښه شکر دی اوس همداسې ښه یې او واده دې شوی ما خو ویلې که نه چې یا به مجردان دلته راځي یا هغه ودونه چې کړي وي که نه کور کې د ښځې نه تنګ شوي دلته راځي ډېره مننه څه پیغام لري کتونکو ته هېڅ پیغام نه شو که خوشحاله او آباد اوسي او خپل ژوند کوئ په خوشحالۍ ژوند کوئ وایي څنګه خواږه راګورې لمن دې نیسي چې زړګی یې در واچوم او دلته ښایسته ځوان ولاړ دی او راته خواږه زه شم راشي ماړه راته کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه یې زړګیه خیر دی نوم دی ابوذر د کوم ځای شیرو جنګۍ هلته جنګونه کېږي نه ولې بیا تاقي نوم دی هغه نوم دی او دا راته وایي چې سکول وې څوم کلاس کې شپږم کلاس کې او دلته څه کې پارک ته یوازې چکر ته راغلې څه کې خلکو ته مزاحمت کوي او نجونو ته خو نمبرې نه اچوي نه هسې راغلی دا ځلې له کاله ولې نجونو ته نمبرې اچوي په پارکونو کې هغه یو شوقیان یو چې ته هم ځوان شې داسې کار کې نه نه دلته خو تا هم سترګې پټې کړې وي چې ما ته نمبر واچي همداسې ده نه داسې ولې د ما ته ښکلې کتل لکه داسې عاشقانه خوښ شو رښتیا لږ که ډېر معمولي د خوښ شوم نه که نه ظلم مه کوه که نه زړه دې علامات کړو ډېرو واو کیا بات ہے یار ښه داسې ښکلی شعر خو راته وایي اوس ښکلی شعر خو راته ډالۍ که که نه چې ډېر دې خوښ شوم اوس راته ښکلی شعر ووایه که په دنیا کې ښکلي ډېر دي ته خو نه وي دنیا کې ښکلي ډېر دي ته خو نه وي سایکل ته وښې دي سلیقه خو مو نه وي څه
الكلب وخي جسمي تخمني سيكل دي کوم دي چې در سره وخیږم یا سیکل ته وخیږي چې نکاح خو دنه خو نکاح نه خدا ماشي کړي ډیره ګرانه نه کنه ها ګرانه خو کنه تجربه لري کړه تجربه یې کړې په دوی عمر کې مینه وکړه مې نو نه راځي د تجربه څنګه پیدا شو را خو فهم ذهن کې راځي چې یعنی مینه ډیر خوږ او ماشي کړه ډیر خوږ انده ها په ژوند کې یعنی چې غټ شرمینه بکې دلته سپندې ولاړ دی که نه دا لوبي موږي کوي هغه ته لږ اواز وکړه که نه راشه دې ښایسته جنۍ ته لږ سپند وکړه غوره شکل لګوه که نه چې څوک مې د نظر نه کړي ما دا کار خو ستا باید تا ورته ویلي ما به ورته ووایو څه مطلب یې ورا وشي نه راځي او دلته بله ماشومه ولاړه ده ډېره مهرباني خوشحاله اوسې څه پیغام لري پښتنو ته نه نه لري پیغام نه نه وایي جنکیان مه چیړئ نجونې مه چیړئ پارکونو ته چې ځئ سترګې ښکتې واچوئ وایي لکه ما په شانته ښایسته نجونو ته مه ګورئ ډېره مهربانه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شئ او چېرته مزه نو برنامه دوام لري یا هم ادامه لري ګرانو دوستای ګلم نه پوهېږم چې دا هلکان کله هم جنکیان وګوري که نه بیا خپل ویښتو کې لاس وهي دا چې ولې نه پوهېږم السلام علیکم څنګه تاسو ښه شکر دی ستاسو ارشد خان که ارشد د کوم سره تعلق لري موږ لکي مروت سره تعلق لري لکي مروت سره ښه بیا پاکستان سره تعلق لري تاسو دلته وایي چې دا هلکان کله جنکیانې ګوري که نه ولې ویښتو کې بس دلته قدرتي یوه هوا شروع شي نو هغه وجه ده وایي ویښته چې دي خراب شي نو ده وایي چې دا لږ سیټ شي نو دې لپاره ده ویښتو کې لږ لاس ماس ووهي چې سیټ شي قدرتي هوا شروع شي نو ځکه چې کله جنې وګوري او هوا شروع شي او بس قدرتي هوا شروع شي ولې دا جنې خو څه طوفان نه دی چې هوا شروع شي طوفان نه خو څه کوي نه دي غټ طوفان دی دا استغفر الله دا راته وایي چې څه کاروبار کې نه موږ سټوډنټ یو باسي ها تعلیم کوئ که نه صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ کتونکو ما سره پاتې شئ ښه دوستانو نه پوهېږم چې نن څنګه داسې چوپتیا ده په پارک کې او دومره خاص خلک راغلي هم نه دي راغلي دي خو څوک په موبایل بیزي دي څوک کرکټونه کوي او څوک څه کوي خو زما زړه نه کېږي چې بیا لاړ شم ورته مزاحمت کومه کوي ګنې په اصل کې زما دا مزاحمت خلکو ته ډېر خوښ دي خو دلته یو وړوکی ماشوم ناست دی او راته ښکلې ګور دې سره به انټرویو ورته مزه څنګه یې هلکه السلام علیکم جوړ په خیر دی خو ته شرمول کوي ښه دی خو لاړ به شو دی بل سیټ د دوستانو یو سورونه دي دا خو زه مطمئنه وم چې دوی نه تښتي او ماشومان یې راوړي دي چکر ته او دی څه کېږي او دا دواړه څه کېږي یو ځای ناست دي چې د چا غیبت کوي او د چا صفت کوي نه پوهېږم دغلته به کښېنه مزه السلام علیکم السلام جوړ په خیر څنګه یې مننه خوشحاله اوسئ نوم دی افضل وکیل وکیل خان نن سبا غوړ کمنټ چې ګوري پر ویډیو کې ویل وکیل خان او نن سبا ښه تاسو له دې سره تر ځګې نه چې کتونکو ته قدم سره وکړو دلته نن راشئ مونږ دا موسم خو ګډوډ کم وه او دا ماشومان یو پارک ته مونږ سره ووتلو او ستاسو ویډیوګانې مونږ ګورو فالو کړي ډېره مننه خیر ته ما پېژنې زما نوم درځي سنین نه خو شعر شاعري او تفسیرونه کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ بس دا دی نو څنګه دې زړه ونه شو چې راشي ما ته ووایې چې زموږ سره خبرې اترې وکوه ځینې خلک چې پېژنې بیا سم منډې وهي راپسې او تاسو ولې تاسو ځان چوپ نیولی مونږ سیټ له خیر چاته زه خبرې نه دي کړې پهله ځل دی دوستانو دا زه چې کله بازار ته ځم یا چېرته ځم چې یو نیم زموږ دغه مینهوال دوستانو پېژنې بیا راشي وي تصویر وباسو یا اول کې وایي موږ داسې فکر سوچ کوو چې ته به ډېره زیاته مغروره یې ښه بیا چې نږدې راشي هغې سره خبرې اترې وکړو ته خو داسې نه یې چې څنګه موږ سوچ فکر کوله نو خیر په هر صورت دوستانو موږ ټول انسانان یو ته راشي یو شعر راته ووایه که نه شعر خو نه راځي راته بلکل شعر شاعري یو شعر نه راځي راته یو شعر نه ستا چې کوم یاد کړي هغه رانه هېر شوي دي ښه زما شعر شاعري دې یاد کړی و رانه هېر شوي دي بل پیره به انشاءالله یاد کړم تا ته بل پیره به یاد کړي او دوی سیټ ته یو بل ورور هم راځي تاسو لږ دوی سیټ ته راشئ که نه دا ظاهر ظهیر دی
زاهد زهیر واو زاهد زهیر تعارف ورته وکړو. ها څنګه تاسو؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام خیر خوشاله اوسئ. تاسو دواړه څه کیږي په منځ؟ دا مې ماما دی او زه خورې. ماما خورې راغلي ماما دې ماما همداسې ده. بالکل دا د ماما دی. دا مې ماما دی. زه خو کله نه وای که نه چې لورو به دې راکې ماما. نه دې نه زما د ده لور نه زما مشره ده. ښه دونه ستا لور مشر دی که نه او دا ځینې وایي که نه چې کله ماما کره لاړ شو وې دا سندره چې راشي بیا ډایرکټي مونږ ته وایي چې راځه جومات ته ځو لمونځ کوو. مانی کړې راوړې همزولي بس همزولي که نه ولا داسې هم خوند کوي چې ماما وخوره یو ما نه کشران هم شته د درونه دي زما ماماګانې ما نه کشران زه ته مشر. ښه ډېر ښه څه مصروفیت لري نن سبا ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ شکر دی والله بس ژوند زندګي ښه په سکون او ښه په ارام روانه ده او بس دغه کارونه دي عادي کارونه لرو بس. شکر دی یعنې ژوند د خوشحالي او تاسو وایئ چې واده مې شوی که نه شوی که نه واده مو شوی او کله جنګونه منګونه کوي او که نه؟ نه لکه راځي اکثر خو زمونږ لا تر اوسه نه دی راځي خو خامخا راځي خو تاسو لږ ډېر هغه خو بس ژوند دی طبیعي خبره ده بس خامخا لکه هغه له جنګ نه شي ویلی هغه بس. او تاسو څنګه جنګ کوئ کله کله؟ نه جنګ خو نه کوو الحمدلله زمونږ جنګ هم ګپ شپ بیا اورې جنګ څه خاص نه وي. ښه لکه څنګه جنګ کوئ لکه بیا هم راته ښه ووایئ که نه دا ځینې مجاهدان دي که نه چې یا مطلب دا دی یا روټۍ زیات شو یا اوبه داسې هغسې که نه همدا هغه په دې لانجه راځي لانجه نه راځي. دا پښتنو خپل دا ښځینو ته که نه لکه مېرمنو ته اکثر کنځلې ډېر کوي. تاسو دغه څنګه خپل مېرمنې ته کله مکنځا کړي چې ستا خور یا ستا مور یا ستا پلار داسې دا هم نه ده کړې نه. دا ځینې پښتانه شته که نه چې دغه ډېر کنځل کوي دا ولې؟ خدای ډېر وران دی الحمدلله موږ کنځل منځل نه کوو چې کنځل کوي کنځل بده خبره ده بې ځانه ذات ده او ډېره بده خبره ده. بالکل دوستانو دغه پښتنو ته زما دغه وینا ده که نه چې کله تاسو ته یعنې دغه سړیان یادوم چې ستاسو مور یا ستاسو پلار څوک یاد کړي که نه څومره تاسو باندې بد لګېږي نو تاسو هم خپل دغه ښځې ته یا مېرمنې ته دغه خور یا دغه مور یا دغه پلار مه یادوئ. باور وکړئ چې په دې جمله په دې کلمه هغه به تاسو نه ډېر زیات کرکه وکړي نو دا زما په نظر څه ښه خبره نه ده که څنګه؟ بالکل خبره نه کنځل خبرې په خبرو ختمېږي مطلب دا دی ستا ښځه ده ستا کومره ده په مینې سره هغه سره خبره حل کړي کنځل ویل ضرورت نشته. خوشحاله اوسئ ډېره مننه. ښه ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شي او چېرته مه ځئ بس غزال نظری چینل سره پاتې شي. خب دوستای گل ناز و نازنینم این بود برنامه امروزی که از چینل غزال نظری شما دیدین و بینندش بودین. تا برنامه بعدی هر جا که هستین خوش خندان آرام باشین. خدایا نگهدارتان.